د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بریالۍ څیرې او سختې ورځې کتاب درته وړاندې کوم. دا کتاب حسیب نورمل پښتو ته ژباړلی او زه صدیقه ملکزی پر دریڅې یوټیوب چینل درته وړاندې کوم. د کتاب 5مه برخه ده چې دا برخه د نړۍ مشهور سوداګر او د نړۍ زنجیري KFC رستورانټونو مالک کرن سینډرز ژوند او سختو ورځو ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای مې ملتیا وکړئ. کرن سینډرز د نړۍ هغه بریالی سوداګر چې له صفر څخه یې کاروبار پیل کړ. امریکایي سوداګر او پانګوال کرن سینډرز په 1890 کال کې د امریکا په انډیانا ایالت کې زیږیدلی دی. کرن 15 کلن چې د پلار له نعمت څخه بې برخې سو. کرن یو ورور او یو خور لرله. کله چې پلار مړ سو ورور یې 3 کلن و او خور د پلار له مرګه 3 میاشتې وروسته پیدا سوه. د پلار تر مرګ وروسته یې له مور پرته د ګټې وټې څوک نه وه. مور یې د خپلو اولادونو د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو په کورونو کې مزدوري کوله. کرن وای د کور مشر زوی وم. کله به چې مور په کور کې نه وه نو خپل ورور او خور ته به مې پخلی کولو او هغوی ته به مې خواړه تیارول. کرن که څه هم د کور مسؤلیت ورغاړی وو خو ښوونځي ته به هم تلی. خو کله چې په 10 کلنۍ کې کار کولو ته مجبور سو نو ښوونځی یې پرېښود. د کرن سینډرز مور د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت یې ښه سي له یوه بزګر سره واده وکړ. د وخت کې کرن 12 کلن و. هغه له د کړکېچن وضعیت او د پلار له نشتون څخه سخت ځورېدی. اړ سو چې بل ښار ته ولاړ سي او هلته یې د میاشتې په $15 تنخواه په یوه کرونده کې کار وکړي. کرن تر 40 کلنی ژوند له خورا ستونزو او ناخوالو ډک و. هغه د خپل ژوند بدلولو لپاره هر کار ته لاس اچوه. کرن له بزګرانو سره کار وکړ. په فارمونو کې یې کار وکړ. غواګانې یې ولویشلې. په پوځ کې یې دنده ترسره کړه. د آهنګر شاګرد پاته سوی دی. ریل ګاډي کې یې کار کړی. دکانداري یې کړې. هغه د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت له راوتلو له هیڅ کاره نه مخ نه اړولو. کرن وای میرمنې به مې تل راته په غوسه کې ویل ته د کار کولو حوصله نه لرې، ژر ژر دندې بدلوي او هیڅ کله سمه دنده نسی موندلی. کرن وای زه په کار نه شرمېدلم. هر کار به مې کوئ. زما هدف پیسې پیدا کول و او هر کار به مې چې کوئ هڅه به مې پکې کوله. زیار به مې پکې ایستی. هو ما ژوند کې اصول درلودل. لومړی څه مې چې کولی سوی هغه مې کول. دویم څومره چې مې ښه کولی سوی هغومره به مې په ښه بڼه کوئ. د کرن ژوند بدلون له هغه رستورانت څخه پیل کیږي چې په 40 کلنۍ کې په یوه کوچنۍ خونه کې تاسیس کړ. مسافرو ته به یې پکې ډوډۍ ورکوله او خپله کرن هم په یاد رستورانت کې اشپز سو. د رستورانت خواړه خوندور و او خلکو زیات خوښ کړل. وروسته یې ورت کړی چرګ یا KFC نوم ورته غوره کړ. د وخت په تیریدو سره یاد رستورانت زیات مشهور سو او په ډیرو هیوادونو کې یې څانګې پرانیستلې. KFC شرکت تر ټولو مشهور د چرګ د غوښې زنجیري رستورانت دی. په یاد رستورانت کې د چرګانو غوښې په بیلابیل ډول تیاریږي. KFC په ټوله نړۍ کې د 500 شاوخوا کې څانګې لري. KFC په 1964 کال کې $56 میلیونه سودا کړې وه او په 1965 کال کې $100 میلیونه کار کړی وو. KFC تقریبا د امریکا په هر ایالت سربیره په کاناډا، فرانسې او انګلستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې څانګې لري. د KFC بنسټګر کرن وای خوشاله یم په KFC کې خلکو پیسې وګټلې. هغوی د ښه ژوند څښتنان سول او لږ تر لږه 6 کسان یې میلیونران کړل. کرن سینډرز په 1980 کال د وینې سرطان ناروغۍ له امله مړ سو. کرن که څه هم اوس نسته خو لا هم خلکو ته الهام بخښونکی دی او خلک یې له تجربو ګټه اخلي.
د کرن سینډرز سختې ورځې. کرن په اسانه یو تکړه او مشهور کاروباري نسو. هغه په خورا ستونزو او زحمت سره ځان د یوه مشهور زنځیري رستورانت څښتن کړ او ځان یې له بد حالت یعنی غربته راویست. کرن سینډرز لومړی دنده په 10 کلنۍ کې واخیسته او د میاشتې په $2 له یوه بزګر سره نوکر سو، خو د همدې لومړۍ میاشتې په پای کې له دندې وشړل سو. کرن تر 2 ټولګي ښوونځی لوستی دی. کرن وای په 2 ټولګي کې مې له الجبر سره ورانه سوی، یعنی دا مضمون مې هیڅ نه زده کېدی، تر دې چې هیڅ نه پوهېدلم چې د الجبر استاد څه وایي. کرن د دې په خاطر چې په الجبر نه پوهېدی ښوونځی په نیمه یعنی په 2 ټولګي کې پرېښود. کرن څو کاله د ریل ګاډي د پټلیو د حفظ او مراقبت په برخه کې دندې ترسره کړې دي. کرن وای یاد مې دي چې په یو کال کې مې 250 تشنابونه پاک کړل. چیرته چې ما کار کوي دلته مې د خالا زامن هم اوسېدل. هغوی ښه ژوند درلودی، پاکې او ښایستې جامې به یې اغوستې، خو زما به په سکرو تورې او خیرینې جامې په تن او د $1 لپاره به مې تشنابونه پاکول. کرن وای څه وخت وروسته مې د همدې دندې د پرېښودلو پریکړه وکړه او مې غوښتل چې باید د بیمې په شرکت کې دنده واخلم. بیا مې د خالا زوی نه یوه دریشي امانت واخیستله او مې غوښتله بیا د بیمې شرکت ته د دندې د اخیستلو لپاره ولاړم. کرن سینډرز خپل شخصي کار له رستورانت څخه پیل کړ. هغه وخت یې د رستورانت لپاره د فرش یا قالینو، چوکیو او میز پیسې نه لرلې. هغه وای په رستورانت کې مې زړې چوکۍ او میزونه ایښي وه. ډېر وروسته وتوانېدلم چې یوه قالینه وپیرم. کرن سینډرز د خپل کاروبار د ودې په اوږدو کې د رستورانت یوه بله څانګه په بله سیمه کې پرانیستله. د دې څانګې تر پرانیستلو لږ وروسته لومړۍ څانګې اور واخیست او نیم رستورانت له منځه ولاړ. کرن وای زه ډېر وخت تر شپې ناوخته په هوټلونو ګرځېدلم. د هوټلونو مشرانو ته به مې د خپل کاروبار د پرمختګ او ودې په خاطر هغوی ته د چرګ د پخولو په اړه ویل. ما د پخلي لپاره ټول اړین شیان لکه دیګي بخار، د پخلي مساله، د چرګ غوښه او داسې نور ګرځول. ما به شپه له ښاره لرې کوله څو خلک مې ونه پیژني. زما سره به وړه کمبله وه، په هماغه کې به د شپې په خپل موټر کې ویده کېدلم. کرن سینډرز له یادو ټولو خنډونو او ستونزو سره کلکه مبارزه وکړه. د هغه په اصولو کې تسلیمېدل او په شاتګ نه وه. هغه کار کوي او پر مخ تللی. هغه په ډیرو کمو پیسو مزدوري کوله، خو بالاخره وسوی کولای چې یو شخصي کاروبار پیل کړي. کرن وای له ما سره د کاروبار فکر هغه وخت پیدا سو کله د $2 له مزدورۍ څخه وشړل سوم. کرن اوس په دې نړۍ کې نسته، خو د هڅو په برکت ډیرو خلکو پیسې پیدا کړي، شتمن سول او ښه ژوند لري. KFC زنځیري رستورانت اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي. له همدې نه په $ملیونونه ګټه د خلکو جیبونو ته ورځي. اوریدونکو، دا و د بریالۍ څیرې سختې ورځې کتاب 5مه برخه چې د نړۍ مشهور سوداګر او KFC زنځیري رستورانتونو مشر کرن سینډرز ته ځانګړې سوې وه. د لاشو کتابونو او مطالبو لپاره د ریڅا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو چې خدمت ته راځم، تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت او ښې چارې.